د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، د تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغان دولت د ملي دفاع وزارت وایي وزیر مولوي یعقوب مجاهد نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې د خپل هوایي حریم د استعمال اجازه هیڅ چاته نه ورکوي. نوموړي د یو سوال په ځواب کې چې د افغانستان فضا ته امریکایي ډرون الوتکې له کوم دریم هیواد را داخلیږي وویل د دې په اړه لا پوره او بشپړ دقیق معلومات نشته، خو زموږ د معلوماتو پر اساس دا د پاکستان له لارې زموږ هیواد ته داخلیږي او دلته تجاوز کوي. نوموړي پر پاکستان غږ وکړ او زیاته یې کړه چې پاکستان د اجازه نه ورکوي چې فضایي حریم یې د افغانستان پر خلاف وکارول شي. مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاته کړه چې د افغانستان په فضا کې د امریکایي بي پیلوټه الوتکو ګرځېدل پر افغانستان تیری دی او په وینا یې چې دا خبره یې په ځلونو امریکایي چارواکو ته وریاده کړې ده. همداراز د ملي دفاع وزارت چارواکو د جمهوریت د سقوط پر مهال شمالي ګاونډیو ته د افغانستان د سقوط هوایي ځواک د تختول شویو الوتکو د راستنولو په تړاو وویل چې په دې برخه کې یې هڅې روانې دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې له افغانستانه ایستل شوي الوتکې د افغانانو ملکیت دی او دوی یې د راستنولو له غوښتنې تیریدونکي نه دي. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر، تر بیا ښه وخت.